Hi, welcome back to our channel. I hope you are doing great. Today I will talk about collocations and I will explain more collocations in my this video. First of all, what is collocation? Collocation means a word that usually go together, natural in English. Collocation هغه کلمې دي چې په انګلیسي ژبه کې تل یو ځای راځي او طبیعي ښکاري. نو په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته له 40 زیات هغه مهم کالوکیشنونه معرفي کړم چې تاسو په ورځني ژوند کې وکاروئ او ګټه ترې واخلئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ چې ویډیو سٹارټ کړو. Go running. منډه وهل، Go swimming. لامبو وهل، Go shopping. سودا اخیستل، Go fishing. کب نیول، Go cycling. بایسکل چلول، Go to the restaurant. رستورانت ته تلل، Go to school. ښوونځي ته تلل، Go to bed. بستر ته تلل یا د خوب ځای ته تلل، Go to a meeting. غونډې ته تلل، Go to a concert. کنسرت ته تلل، Go on a trip. سفر ته تلل، Go on a vacation. رخصتي ته تلل یعنی تفریحي سفر ته تلل، Go on a picnic. میلې ته تلل، Go on a tour. سیاحتي سفر ته تلل، Go on a cruise. د کښتۍ تفریحي سفر ته تلل، Go for a walk. د قدم وهلو لپاره تلل، Go for a swim. د لامبو لپاره تلل، Go for a run. د منډې لپاره تلل، Go for drive. د موټر چکر ته تلل، Go for a dental check. د غاښونو معاینې ته تلل. Developed country. دا هم بل بخش ده. پرمختللی هیواد، Developing country. د پرمختګ په حال کې هیواد. Home country. خپل هیواد یعنی هغه کوم ځای کې چې مونږ زیږېدلي یو هغه هیواد، زمونږ خپل هیواد. Foreign country. بهرنی هیواد، Democratic country. ولسواک هیواد، Rich country. شتمن هیواد. Dry cough. دا هم بل بخش ده. وچ ټوخی، Persistent cough. دوامداره ټوخی، Severe cough. شدیده ټوخی، Chronic cough. مزمنه ټوخی، Bad cough. سخته ټوخی، Hacking cough. پرله پسې ټوخی یعنی دوامداره ټوخی، Nasty cough. بد ټوخی یا زورور ټوخی، Severe headache. شدید سردرد، Terrible headache. ډیر سخت سردرد، Mild headache. سپک سردرد، Constant headache. دوامداره سردرد، Splitting headache. شدید سردرد، Pounding headache. ټکان ورکوونکی سردرد، Newborn baby. نوی زیږېدلی ماشوم، Tiny baby. ډیر کوچنی ماشوم، Healthy baby. روغ ماشوم، Crying baby. ژړونکی ماشوم یعنی هغه ماشوم چې ډیر ژاړي، Baby bottle. د ماشوم بوتل یعنی په هغه بوتل کې چې هغه شیدې څښي. Keep practicing every day and your English will improve. See you in the next video. Don't forget like, subscribe